محبوب دی جی او زه په میډیکل فیلډ کې یم خدمات یې سره انجام کوي اوس خو راغلي یو شینګرۍ ته ټوریزم سپاټ دی دې طرف باندې خو ډېر زیات پکنیک سپاټونه دي مطلب موږ به دغه وایو لکه د مخامخ مونږ ته دی د شینګروډن کفشاپ د دې ځانه خپل یو نوم دی یو تاریخ دی زیاتره خلک چې مطلب شینګرۍ ته راځي نو لکه دلته راځي د دې نه علاوه چې بیا لږ مخکې لاړ شي نو سري شاړه ورته وایي هغه بیا خو مطلب لکه پکنیک سپاټ دی د ټوریزم لپاره او مطلب په دې ورځو کې پکې واوري کېږي اوس بازار شاید چې بند دی خلک ورته راځي چکر له ډېر لږ زمونږ بل په ټاپ باندې د هغې نه مطلب تقریبا نیم سوات لکه موږ وایو نو سیوا چې دی نو هغه ښکارېږي او مطلب هغه د سوات هغه پوره نظارې چې دي هغه ښکارېږي دغه به د شینګرۍ تاریخ دی او بل د شینګرۍ چې دی نو دا خو ورته روډ ورته راوتلی دی اوس خو د فټیان په دې ګورنمنټ کې مطلب روډ یې جوړ شو تر پول هم شو تر څه ځای پورې بالکل د دې نه مخکې دلته روډ نه و هسې په تاریخ کې راځي چې لکه دلته کې دا داسې یو کچه لاره شانتون و بیا وایي د انګلیش ملکونو یو انګریز راغلی وه خاص کر دلته پته نه شاید چې د شینګروډن نه به راغلی وه ځکه چې دا خو ډېر مشهور ځای و که نه بالکل نو هغې چې بیا دلته دې خلکو دا ژوند ځواک او دا ولیدو نو لکه مطلب هغه لسوان چې ورته کوي نو زړه یې پکې شو چې یاره لکه دا خلک خو دلته ډېر زیات په سخته باندې ژوند تېروي نو هغې بیا د خپل فنډ نه خپل هغه پاکټ مني نه بیا دلته کې د هغه وخت چې زما ښایي چې د والي صاحب د ګورنمنټ دور و والي صاحب په پوره سوات کې روډونه جوړ کړي خو لکه دلته کې چونکې دا روډ موډ او شینګرۍ ته دا نه و راغلی دا خو داسې علاقې وي چې د سوات نه لږ سایډ ته سوات کې وي خو لږ سایډ ته وي د دې علاقې وي نو هغې والا بیا د خپل پاکټ مني نه لږ پیکېج ورکړو په هغه وخت کې بیا دلته یو کچه روډ جوړ شو چې دې خلکو پکې زیاتره په کشو بیلچو باندې پکې کار مار وکړو بیا هغه مطلب بیا پې والي صاحب تر کول مرکول واړول نو دغسې لنډ شانته تاریخ خو ماته د شینګرۍ دا مې یاد و او نور که وګورئ نو بلکې سوات خو وګورئ ټول ښکلی ځای دی مطلب د جنت یو ټوټه راغلې ده لکه موږ به داسې ووایو چې یو سوات چې دی دا جنت ټوټه ده که وګورئ په منځ باندې یو سیند بهیږي او دې چاپېره پټي دي او بیا سایډونو ته غرونه دي غرونو د پاسه بیا د غرونو په سرونو باندې واورې دي چې که وګورئ د جنت یو منظر دی هم خبره دا ده په شینګرۍ کې چې لکه د شینګرۍ کې تر اوسه پورې یو معمولي غونډه کې ډسپنسري هم نشته نو اعلی حکامو ته دا درخواست دی چې کم از کم د دې خلکو لپاره ځکه مضافات یې ډېر زیات دي که تاسو وګورئ زیشان به مضافات یې ډېر زیات دي او داسې فیسلیټیز ورته نشته نو که اعلی حکام په دې باندې نوټس والي لکه مطلب د شینګرۍ به د پراپر کلي کې یو ډسپنسري کولاو کړي خاص کر د ویکسینیشن لپاره د دې ځای ماشومان تر د هغې دغه پورې والي د سري شا د ګټه پورې دا ماشومان چې کوم په دې سایډ باندې کم خلک چال چلن کوي نو هغه د دې ځای کې نه ځي د منګلور سیول هسپتال ته نو که تاسو وګورئ نو سجاد صاحب خپله په میډیکل فیلډ کې بیا په پی آی فیلډ کې دی نو په هغې باندې خپل لوډ سیوا سجاد صاحب نو که د هغې په نسبت باندې دلته کې وړه ډسپنسري جوړ شي او دا ویکسینیشن دا دلته کې په دې ځای باندې دلته کې شي نو یو پیدا شي د دې خلکو هغه تګ راتګ به لږ کم شي په نسبت د هغه ځای دویم اهم ایشو پکې دا شي لکه پولیو کیسونه چې کم راځي اکثر په غریزو علاقو کې راځي که موږ وګورو په تېر کال په شانګله کې راغلي وو پولیو 2014 کې پولیو کیس راغلی و د دې اهم وجه هم دا ده چې لکه دا خلک هلته خپل رصد نشي کولی که دلته ورته داسې یو ویکسینیشن سنټر کولاو شي نو دوی به خپل بچو ته ور وخت مطلب هغه ویکسینیشن او دا به یې په ټایم باندې کېږي زیات ماشومان به داسې چې اعلی حکامو ته پکې دا یو درخواست دی چې څوک هم اعلی حکام دا ویډیو ګوري خاص کر د طرف ایم این اے ایم پی اے او خاص کر د دې ناظمان چې هغه دا خبره مخې ته بوځي چې لکه دې خلکو له لکه ډسپنسري خو لازمي پکار ده د دې نه علاوه دلته یو سکول هم پکار دی مډل دی که های سکول بیا خاص کر د جنکو لپاره ډېره مننه تھینک یو ویری مچ او الله پاک خو خدا پاسه